د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان یو ورځ مخکې د شعبان میاشت ورته وایي د اوسنۍ د دې په اخري ورځ صحابه کرامو ته یو اوږد تقریر کړی دی، یو اوږد حدیث دی. نو زه تاسو ته هغه حدیث اورم، زه چونکې بیمار یم ډېرې خبرې هم نشم کولی، خو دا یو اوږد حدیث دی. دا هغه حدیث ترجمه درته کوم او په هغه حدیث هم پویم کم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شب قدر په اخیری ورځ باندې د روژې نه یو ورځ مخکې خپلو صحابو ته فرمایلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. هغه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. وی د دوانو جهان مبارک سردار د شب قدر په اخیری ورځ مونږ ته یو تقریر کړی دی. صحابه را جمع کړل او په مدینه منوره کې په مسجد نبوي مبارک کې ورته فرمایل، فقال یا ایها الناس، دیو فرمایل چې اے خلقا، قد اظلکم شهر عظیم، وی تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روانه ده، را نږدې ده. هغه میاشت عظیم لویه میاشت ده، دا لویوالی د ورځو په اعتبار نه دی چې ورځې یې اوږدې دي او یا ورځې زیاتې دي، دا لویی د ثواب او د نیکو د عبادت په بنا ده چې په دې کې عبادت ډېر لوی قیمت لري او د عبادت ثوابونه ډېر زیات ملاویږي او دا عظمت په اعتبار د الله د رحمتونو او د مغفرتونو دی چې پروردگار په دې میاشت کې خپل عظیم رحمتونه او خپل عظیم برکتونه نازلوي. مبارکون، او دا د برکت میاشت ده. برکت دې ته وایي چې شی لږي او فایدې ډېرې. نو په دې میاشت کې که عبادت لږم دی د الله په نزد ثواب ډېر زیات. بیا فرمایي چې شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، وی دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه هغه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. لیلة القدر چې ورته وایي، لیلة القدر دا یو قیمتي شپه ده او یو بهتره شپه ده او د هغې د عبادت ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل شوي دي. علماء کرام لیکي چې ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل، تورات، زبور، انجیل، د ابراهیم علیہ السلام باندې چې کومې صحیفې نازلې دي یا په آدم علیہ السلام او یا په نورو پیغمبرانو، دا په دې میاشت کې نازلې دي. او قرآن شریف د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان کې چې کومه کوټه بیت العزت غون مجموعه، دا په دې میاشت کې نازل دی. الله تعالی چې قرآن شریف کې بل ځای فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، چې مون قرآن شریف د قدر په شپه لیلة القدر کې نازل کړی دی. او یا بل ځای کې راځي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، مونږ د برکت په شپه کې قرآن شریف نازل کړی دی. او بل آیات کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې د رمضان په میاشت کې قرآن شریف نازل شوی دی. نو هغه د لوح محفوظ نه دی لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت دقه نازلېدل او نزول ته مراد دی.
نو داس میاشت چی پدی کی یو شپه ده خیر من 1000 شهر چی دا د زرو میاشتو د عبادت نه پدی کی عبادت زیاد قیمت او ثواب لري. بیا فرمائی رسول اللہ مبارک شہر جعل اللہ صیامه فریضہ، وی دا سے میاشت چی دا دی روجے اللہ پا مسلمان فرض کرے، روجے بخامخانی سی فرض دے. لکه یو سړی باندې منز فرض دی او دی نه کوي او دی فاسق شي لویه ګونیو شي، دارنګې په دې میاشت کې چې کمې روجې دي هغه الله په مسلمان فرض کړي دي خامخا به نیسي. زمونږ بعضې خلک ډېره کوتاهي کوي. ګوره د انسان دا وجود دا صحت دی لري چې سړی په الله رضا کي او دی پکې عبادت وکړي. نو بعضې سړی لږ غوندې بیمارې او روجې نه نیسي، یاره ماله بیماري زیاتېږي، روجې به نیسئ. بعضې خلک بچی بالغانی او روجې پې نه نیسي، بچی خیر دی ناجوړه بشي او بیمار بشي، په دې کې په بچوړه مه خوږوئ. قسم د صحابه کرامو به په خپلو ماشومانو نفلي روجې نیولې، د عاشورې روجې نفلي روجې دا به یې نیولې، او دونه ماشومان به چې هغوی به طاقت نه شو لرلی نو په جړا به شو، چې دا ډوډۍ وخت به شو ماشومان به په جړا شو. نو صحابه فرمایي مونږ به د خپلو بچو ته د لوبو سامان کېښود چې په دې مشغول کو د جړا نه فکر یې بل طرف ته شي، د دې لوږې او د تندې نه. نو د لوبو په سامان به مشغول کړ، هغه لوږه تنده به ته یېره شوه، وی بیا به په جړا شو، نو بیا به مو ته دا سامانونه کېښودل، دا خواري به مو سره کوله، وی د ماښامه پورې به م پې هغه روجه سرته رسوله. د روجې په قدر و قیمت پوهېدل، مونږ د روجې په قدر و قیمت ونه پوهېږو. د کوم شي په قیمت چې سړی پوهېږي د هغې پوره خیال او لحاظ ساتي. نو صحابه د روجو په قدر و قیمت پوهېدل، بچو سره به یې دا خواری کولې، حالانکه په هغه ماشومان چې لوبې کوي په لوبو پوهېږي داسې ماشومان روجه به یې پې سر ته رسوله. نو ماشومان په هغې خو روجه فرض نه ده چې نابالغ خو د مخکې نه به یې بلدی. نو چې کم ماشوم نوي شي مې منې کوئ په دې نه مري. حضور پاک فرمایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7، وی بچی چې د 7 کال وي نو مونځ ورته په مونځ یې شروع کړي، او وضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې د 10 کالو شي نو بیا که مونځ نه کوي وهئ. نو د 10 کالو ماشوم باندې خو مونځ فرض نه دی، او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي که مونځ نه کوي وهئ. دا ولې د دې حکمت دا دی چې د مخکې نه د مونځ سره دې عادت ونیسي او دې عادي شي او ثواب یې کېږي که نه چې کله لوی شو او بالغ شو نو الله به دا ټول اجرونه ثوابونه دله په تله کې کېږي او الله به پې اجر ورکوي. دقه رنګې که نابالغه ماشومان یې روجې نیسي نو نیسئ. پخوا به د مشرانو د ماشومانو ته وی نیمې در باندې وړي نی به مه نیسئ، نو نیمې خو نه وړي په چاچې وړي خو ټولې پې فرض کېږي. دا به یې بلدول، داسې تاسو د مشرانو ته پته ویله وی سخ کال به بچی نیمې نیسي په تا نیمې وړي، نو نیمې پې نه فرض کېږي، خو دا به یې بلدول. اوس پې د مور او پلار نه خفه کېږي نو روجې پې نه نیسي، که بالغه مې نه پې نیسي. وی تره کوټې نه چې انسان بالغ چې که هلکه او که جینۍ وي روجې پې نیسئ. او که یو سړی بیماري نو علماو لیکلی دي چې داسې بیماري چې په روجه دې مرګ ته رسي، هلاکت ته رسي، یعنې مري او یې بیماري زیاتېږي برداشت نشي لرلی، نو خیر دی که بیا روجه نه نیسي نو اجازت وله شته. د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې د یو مسلمان ډاکټر یا حکیم ته رجوع کړي. داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې هغه په خپله روجې نیسي، د هغه په زړه کې د روجې قدر او قیمت وي. بعضې که ډاکټر حکیم مثلا په خپله روجې نه نیسي نو هغه بل ته چېته وایي چې روجې نیسه، نه چې داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې په خپله روجې نیسي او د روجې قدر و قیمت په زړه کې وي، هغه نه دې تپوس وکړي چې زه روجه ونیسم که نه. باقي هر انسان په خپل ځان په خپله هم پوهېږي چې دا روجه زه نیسم او زه پې مرم او یا زما بیماري خطرناک حد ته رسېږي نو اجازت وله شته. اوس دغه سړی چې بیماري او روجه ونه نیوله، که دې ځوان زلمی دی
یا یو ښځه پیغله ده او تکړه ده بوډۍ نه ده، نو دا به د دې نه فدیه باندې ګورې کار نه کېږي. ډېر خلک روجې نه نیسي چې به فدیه ورکم، په فدیه کار نه کېږي. دی به دا روجه دا سړی دی او که ښځه ده دا به خامخا نیسي چې جوړ شي، چې جوړ شي نیسي به، چې قادر شي نیسي به. او که قادر نشو نو اسم پې نشته، بیا پې نه فدیه شته او نه پې روجه شته، خو چې قادر شو نیسي به. او که یو انسان بوډا دی یا یو زنانه بوډۍ ده او روجې نشي نیولی، ادې بیا فدیه ورکړي. دا فدیه د بوډا سړی د بوډۍ ښځې دپاره ده، ګوره هغې په فدیه کار کېږي. او چې نیوي یې نشي، داسې بوډا سړی بوډۍ ښځه چې نیوي نشي، نو هغې له فدیه ده. ځوان سړي له او ځوانې ښځې له فدیه نشته، یا به یې نیسي یا به یې قضا کوي، چې ویې نه نیسي. او چې په قضا قادر نه دی نو اسم پې نشته دی. دارنګې یو زنانه ده او د هغې ماشوم دی پګېره، نو که دا یریږي چې که دا روجه نیسم نو دا ماشوم راته خرابېږي، نو خیر دی دا دې روجه نه نیسي. خو یاره چې بیا دا رمضان میاشت تېره شي قضا به یې کوي، په فدیه کار نه کوي. یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي او دا ماشوم هم کمزوری دی، او که دا روجه نیسي نو د دې پی اوچیږي او ماشوم ته ضرر رسی، نو او دې زمانه کې خو دا نور پیم په ماشوم سکلی شي. خو به هر کیف که دی ته دا پته وي چې زما د پیو نه نور پی ماشوم خرابوي یا نور نشي برداشت کولی او د روجې د وجې زما پی پې کمیږي، ماشوم ته ضرر رسی، نو خیر د هغې له اجازت د دې خبرې شته چې روجه دې نه نیسي. خو ګورې په فدیه کار نه کېږي، د دې روجې او بیا قضا نه ګرځي. نو ځوان زلمي او ځوانه ښځه هغې په فدیه کار نه کېږي، د هغې دغه طریقه ده. بعض انسان د ګردو بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه له د اوبو انتهایی اشد ضرورت. د ګردو مختلف مرضونه دي، زما په خپله د ګردو بیماری ده، لیکن زه الحمدلله خپله ګزاره ورسره راښکې شم. تکلیف راته وي، مازدیګر نه پس راته پوره تکلیف وي، خو هغه خپله ګزاره ورسره راښکې شم. نو داسې په معمولي تکلیف روجو ته بانه مه جوړوئ. او که داسې د ګردو تکلیف وي چې یاره انسان ته خامخا لوی مسله جوړېږي، ډاکټر نه دې تپوس وکړي، مسلمان ډاکټر نه چې هغه روجې نیسي او روجو سره یې مینئ، هغه ورته وایي چې مه نیسه، نه دې نیسي. خو ګورې دا فدیه د بوډا سړی او د بوډۍ ښځې دپاره ده، نو روجو ته بانې به نه جوړو. روجه یو داسې عبادت دی او داسې میاشت ده د برکت میاشت چې دا زمونږ دپاره یوازې د الله د رضا ذریعه نه ده چې الله پرې راضي کېږي، دا زمونږ د بدن دپاره هم بهترین شی دی. د انسان وجود ورسره ښه کېږي. او چې 11 میاشتې کومې بدپرهیزۍ انسان کړي دي او هغه به دې ویلی شي، اوازګې به دې ویلی شي او صحت به دې ښه شي، خو که پېشمني او ماښامي سره دې ګزاره وکړه، دا پکې ژر دی. او که نه پېشمني دې شی ور ټک و او ښه غوړ زیاړه او پیروي دي او صیب او قصې پسې دي، او ماښامي دې د پیکوړو او کبابو ته ورلاندې وتې او ته او کباب دی او پیکوړې دي او چارونه دي او شملې دي او قصې پسې دي، نو بیا دله دغه پیدا نه حاصلوي. نو لږه ګزاره پرهیز پکې وکړه، نو د الله د رضا نه علاوه د انسان د صحت دپاره هم لویه فایده ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا هغه میاشت چې د دې روجې په تاسو الله فرض کړی دی، وقیام لیله تطوعا، او الله تعالی د دې د شپې عبادت درله یو زیاتی عبادت مقرر کړی، د شپې عبادت چې تراویح ورته ویل کېږي. دوه څیزونه شو، د ورځې روجه او د شپې عبادت. تراویح چې ورته وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل بار ووت، نو صحابه په جماعت کې تراویح کولې، د شپې مونځ یې کاو. څوک یو ځای ولاړو جمع وه، څوک بل ځای ولاړو ځان له جمع کوله، څوک بل ځای قاري بته مخکې او صحابه پسې ځان لړلې وي. هغه وی یاره دا یو قاري باندې ولې نه جمع کو؟ نو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ په صحابو کې خشتخ کولې قاري، هغه مخکې کو، دا ټول یې راوستل وي د پسې ودرېږي. نو دا هغې بیا به لګېو، نو تراویح به ورپسې کولې او څونه تراویح به یې کولې، شروع به یې د ماسخوتن نه وکړه.
نو تر پېشمني پورې به لګیا وو. وی چې تراوو نه به اوزګار شو نو مونږ به کور ته په تلوار تلو، په ښځو په بچو به زور راوړو چې شا به پېشمنۍ راوړی ګنې سبا راخېږي. داسې عبادتونه به کو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ په رمضان کې ډېر لوی ترغیب ورکړی دی. نو تراویح کول دا صحابه کرامو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بالخصوص دی له ډېر لوی ترغیب ورکړی دی او ټولو صحابه کرام ورسره منلې ده. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه به تراویح کولې او د تراویح نه پس به بیا 2 رکعاته ځان له نفل کول. تراویح کې به یو ختم کوم په ټوله میاشت کې، نو یو ختم خو د میاشتې له تراویح شو او بیا د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول. نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختم او په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختم. نو صرف په رمضان کې به د شپې یو شپې ته ختمونه کول. داسې ښکلی عبادت. قسم دې اوسم په حرمینو کې په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې خشته ښکلي مونځ کېږي تراویح. مونږ خو هغه جومات ته منډه وو چې کوم کې زر تراویح خلاصېږي. هلکه دا مولي صاحب تکړه دی ښه، دا لکه د کلاشنکوف غوندې تیز چلیږي او ټرار ته وباسي. مونږ هغه جومات ته منډه وو. دا شیطان به په دې منې، حالانکه د خپل جومات کې چې مونځ کې په طریقه او په قلار قلار تراویح کې او بل جومات ته ځي نو څونه زر به کوي، یاد نه یاد د دواړو به 15 منټه فرق وي. نو 15 خو تا په لاره تېر کړل، نو فایده یې څه شوه؟ هغه بل جومات ته چې ځې خو لرې جومات به یې که نه، نو 15 منټه خو دې په لاره د دواړو طرفو تېرېږي. نو مونځ ته دې چل جوړ که، وخت خو دې بچت نه که. که ته دا زر زر مونځ دی لکه چې وخت بچت کم، نو وخت دې بچت نه که، هغه وخت دې په تلو راتلو تېر شو. نو مونځ ته دې بانه جوړه کړې ده، خدای مونځ درته ګران شیخ کاري، دا خو ته ډېر زیات ساده. او چې وخت بچت کې نو سبا وکې 15 منټه یا 10 منټه یا 15 منټه که دې خوب کم شي نمرې خو نه. او خوب کم ځای اسکئ، ټي وي ته به ناستې او وي سی آر ته به ناستې او کمپیوټر ته به ناستې او رسالې به ګورې او اخبارونه به ګورې او یا به دوستانو سره د جومات نه بار گپ شپ لګې. نو دا هغه خو تاسو چې څوک تراویح وکړي نو نیغ ځي خوب کوي او که نه بار ناست دي بیا په حجرو کې ګپونه لګوي او یا د جومات مخکې ولاړې ګپونه لګوي او یا په جومات کې یو بل ته مخ راوالی ګپونه شروع کړي. نو توره دې څه وکړه؟ د خدای قیمتي مونځ دې د ګپ شپ دپاره تباه او برباد کړه. ختم پکې کوې. پخوا خو ما ته یاد دي زمونږ په کلي کې یو حافظ او یو زمونږ د باباجي هغه شاګردو د جوری فیض صاحب، دا 2 حافظان زما یاد دي، نور ما ته پته نه لګي. او خلق به د لرې برې نه راتلل او په دوی به نمبر نو د قرآن شریف د ختم. اوس د الله فضل دی، په هره محله کې 3 او 4 او 15 او 10 حافظان خدای پاک پیدا کړي دي، حافظان زیات دي. نو په کار دا دی چې د الله د دې نعمت نه مونږ فایده والو او د دې نعمت شکریا ادا کړو. نو یو ختم خو نه زویم چې په یو جومات کې 3 او 4 ختمونه وشي. یو حافظ دیو کی، بیا دې بل حافظو کی، بیا دې بل حافظو کی او بیا دې بل حافظو کی. دا عبادت ته. نو مونږ وایو چې ختم، یاره جی ختم ته څوک ټینګې دی شي، څوک نه ته نشي ټینګې دی. دا څوک وایي څوک ټینګې دی چې دا ټول چل په دې کې هلکه ختم به کوو. یاره جی ختم ته څوک ټینګې دی شي، ته ټینګ شه نو نور خلک به ټینګېږي. بانه جوړه ګناه ګټې چې کوم سړی رکاوټ شي پکې او دا خبرې کوي او ختم د ده د وجې نه پاتې شو، لوی مجرم دی، ګناه وګټله. ولې ګناه ګټئ؟ دا مه وایه چې ختم ته څوک ټینګېږي، بس غلې پاتې شه. که کولی شي کوه، که نه شي کولی مه کوه، خو دا مه وایه چې رکاوټ نه جوړېږه. نو ډېر خلک دا رکاوټ جوړ شي، ختم ته څوک ټینګېږي. دا چاري چې وی دا ګوټ چې کوي د سهار نه د 11 بجو پورې په دې ګرمۍ کې او په روژه کې هم کوي، هغې ته ټینګېدی شي او ختم ته نه شي ټینګېدی. او بخور چې د شپې کې چېته دې ووایي چې هلکه د رمضان میاشت ده او دې بخور ته نه ټینګېږم، بیا خو یې غنم وچېږي او جوار وچېږي او بخور ته ټینګېدی شي، دې ته نه شي ټینګېدی. او په ساري باندې ګیا چې راوړی او ګیا ریبې هغې ته ټینګېدی شي او 1 ګنټې ختم ته نه شي ټینګېدی. دا ټول چل ول دی. چل ول مه کوئ رونو،
الله دل د فائدې قیمتي میاشت در کړې ده، نو د دې میاشت نه به فائدہ نه اخلي، دې نه فائدہ والا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي د قرنګ په منبر د پاسه پکې خاودا وی امین، بیا په دویمه چې کې ناس وی امین، نو په هغه په دریمه کې ناس تیدل، نو په دریمه به خطل وی امین. نو بیا صحابه تپوسو کوي صاحب تاسو امین وی مونږ خو سنور و نه ریدل، وی جبرئیل علیہ السلام راغی وی ما چې ایوخ پکې خاودا، نو یې غراته وی چې ستانوم سوکوالی او نور مسلمانان په درود نه وای نو الله دې هلاک کی. ما وی امین. بیوی چې د چا مور پلار جمدی وی او دې خدمت داسې ونی کې چې ځان په جنت ته ورسای الله دې هلاک کی. ما وی چې امین. وی بیوی چې پچا د رمضان میاشت رااله او د داسې عبادت اونکه چې په الله ځانو بخي دې دې هلاک شي. ما وی چې امین. نو داسې عبادت بکې چې الله باندې ځانو بخي او که داسې عبادت دیونه چې په الله ځانو بخي، نو جبرئیل علیہ السلام خیره کړی او رسول الله مبارک په امین ویلې دی. زما خیره به قبول شي یا نه، لیکن د جبرئیل علیہ السلام او د حضور پاک اون شخصیت امین او جبرئیل علیہ السلام په فرشتو کې ستکمه درجه فرشتہ ده هغه خیره کړی ده. نو دا ګورې دې دا تبي خدا کو خلق تباہ او برباد دي، د دوالو خیرو لاندې راغلي دي. نو عبادت بدا سے کوئے چې ځان په الله وبخه، نو ختم تړه مشین کوئے جدا نشو کوله او خلق نشي ودرې دي، ته د خلقو د ځان د وجه نه وي، ته د خلقو سره پاره غم کې بس چپ شه. دا جمع ختم کو راغون شي ټول مرګري وي ختم کو کتراو کې او قاری سے بم پوي کې چې څوک تلاوت کوي چې منډه ونوي په قلار به تلاوت کې خیر شپږ کې دینی پاتو کې دي شي یو میاش کې چې ډېر اخوان بو کې خو چې نشه کولی 15 کې دیو کې شلو کې دیو کې ولسو کې دیو کې اتلسو کې دیو کې په قلار عبادت خوان کوي او تلاوت او غوږ ورته یک دی. نو دا ختم دا په تراوی کې ځان له سنت ته او تراوی ګور ځان له سنت دي، تراوی مستقل ځان له سنت او ختم ځان له سنت. نو دې کې رکاوټ م جوړېګا که نشي کوله بل تغږ مکوا خیر دی بیا مکوا ته بل جمعه ته تراوی کورې کوا رکاوټ م جوړېګا. نو دا زمون اکابرو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کړي. نبی علیہ السلام مبارک به فرمائے، عائشہ صدیقہ فرمائی چې د رمضان په میاشت کې به د حضور پاک د شپې عبادت نورو نه ډېر زیاتو. قسم دی بیبیانو به داسې عبادت کاو، یو بیبي ځان له پړې تړلی د دواړو ستنو په منځ کې پړې تړلی، حضور پاک وی دا پړې د سرې وی دا فلان کې عبادت کوي. نو چې ستړي شي ګوره په ولاړه کوي، چې ستړي شي نو په دې ځان ور وغورځوي، دې پړې پورې ځان نه وی ځان کړي چې خپې مې نشي ټینګېدی. نو بیا داسې عبادت چې دام رستړي چې خپې مې نشي اوچتولی نو په ناسته دې کوي، نه بیا هم په پړي به ځان وروي ځان کا چې دا الله خوشحاله کم څومره نیکان بندگان. حضور پاک دا پړی وشلوي، د انسان د وجود په انسان حق دی داسې عبادت کوي چې څونه برداشت کولی شي پړي پورې به داسې د هغوی هغه محبت او شوق د عبادت سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ورځې روژه فرض او د شپې قیام د شپې تراوی دا ستا د لپاره یو زیاتی عبادت. مونږ د رمضان عبادت څنګه سار خو مونږ منسپاتی د جمع ولې هلته پېشمنۍ کړې دی که د پېشمنۍ د برکت نه د سار منسپاتی د پېشمنۍ وکړه. پېشمنۍ کې دومره وخورو چې بیا خوب راځي، هلکه کم وخوره نیکبخته کم. د ماسپښین مونځ یاره چې روژه مې ده لږ خوب به پکې وکړم ګرمي ده، نو د ماسپښین مونځ دا د غرمې د خوب د وجې نه لال تباه شو. د مازدیګر مونځ یو مردو ته اتماندو ته چارسدې ته ځم چې روژه ماتي له سامان راوړم، د بازار په چکر لا د بازار چکر اچار راوړم، پکوړې راوړم، کباب راوړم، واوړه راوړم، هلکه دا قیمتي دي. قسم دې مونځ د روژې نه زیات قیمتي دي. په روژه پرېښودو دې دونه الله نه رانیسي لکه په مونځ پرېښودو چې د څومره رانیسي، دواړه فرض دي. نو د سار هغه د پېشمني د وجې لاړ د خوب، ماسپښین هغه د قیلولې د وجې نه لاړ، د غرمې د خوب، مازدیګر هغه د چکر د وجې نه لاړ، او د ماښام هغه د پکوړو د لاسه لاړ. نو پکوړې خورې که د هغې نه لاړ، او بیا د ماسخوتن
دونه دې خوړلي چې بیا خوب درځي ماسخوتن د هغې د وجې نه لاړ. نو پنځه منځونه د په قیمتي میاشت کې برباد او تباه شو، غرق شوې، د عالمه نه پوه نه شوې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یو حدیث تے در رسول اللہ مبارک، ہاں رب صائم لیس له من صیامه، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، وی ډیر روزه دار دی چې په روزه کې صرف لوګه تیر کړه، اسے مونږ غټل. دا حضور پاک وینا، په روزه کې صرف لوګه تیر کړه، اسے مونږ غټل. ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، او ډیر کرته د شپې عبادت گزار، اغي د شپې په عبادت کې بغیر د بے خوابۍ نه بل اسمونه ګټل. روزدار دی، غیبت یې وکړ، کنځلې وکړل، منځونه پکې ونه کړل، اسې د لوګه تېره کړه، نو خبره د اخلاص وشوه. او د شپې عبادت گزار دی، ختم ته ولاړ دی، لیکن په ختم کې سوچ برابر نه دی، کله پکې کینی او کله پکې پاسی، او کله مخکې سپ لګي او کله وروسته سپ لګي. اسې هغه رسم له ولاړ دی چې ما ختم وکړ، نو اسې د هغه بیداري تېره کړه، شپه دې بیداره کړه، او اس عبادت ثواب دی ونه شو. دا حضور پاک فرمایي. نو داسې به نه کوو، د دې روژې د میاشتې نه، د ورځې او د شپې د عبادت نه مقصد به هم د الله رضی چې موږ پروردګار راضي کو. حرمینو کې خشته عبادت کیږي، قسم دې سړی حیران شي، ماسخوتن ښه مزیدار اعلی طریقې سره د هغوی تراویح شروع شي. تاسو په کیسټو کې اورېدلي دي، او اوس یې په دې ټي وي ګانو کې هم ښیي، دې کې به هم تاسو اورېدلي. نو الحمدلله ما کره ټي وي نشته، د الله فضل، اورېدلي مې. نو په دې کیسټو کې تاسو وګورئ، موږ ورپسې هلته ولاړ یو، الحمدلله ولاړه مو ورپسې کړې ده. نو امام به تراویح شروع کړي، یو سپاره هغې ویوه د شپې، دا یوه سپاره په 3 قاریانو په 4 ختموي، مخکې به په 2 قاریانو ختموله، 10 رکعاتو کې به نیمه سپاره یو قاري صاحب ووي، او 10 کې به بل امام ووي. اوس 3 قاریان یا 4، مدینه منوره کې 3 قاریان شي، کله 4 شي، لومبی 4 رکعات یو قاري صاحب وکړي، بیا ورپسې 6 رکعات بل قاري صاحب وکړي، بیا ورپسې باقي مونږ څو شو، 6 او 4 12 شو کنه، دا 10 شو کنه، باقی 10 رکعات یو کسو کی یا 2 کسو کی. په مکه مکرمه کې په 3 کس خلاصي، لومبی 6 رکعاتو کی یو قاری سے، بیا ورپسې بل چې دی نو هغه 10 رکعاتو کی، بیا اخیری کې بل ورپسې 4 رکعاتو کی، او داسې په خوند تلاوت کوي، جاړي وسره قسم نه قاری سے جاړي، امامان جاړي، او حرمینو کې د جړا یو ګونجي ټول ورسره جاړي. ویترو کې بیا دعا کوي، هغوی د هغې خپل مذهب دی، په هغه دعا کې قاري صاحب هم جاړي او دا خلک هم ورسره جاړي. او دا یوه سپاره دا 20 رکعاته تراویح په څونه ټایم کې کوي؟ په کم 2 غنټې کې، په کم 2 غنټې کې د هغوی مونځ خلاص شي. ښه په شوق په الله باور وکړه، ماشومان هم راغلي پکې ولاړ، زنانو نه هم جومات ډکي، په ټایم راغلي زنانو نه جومات ډک، ماشومان پکې وي، او نه بوډاګان پکې، په ناسته مې پکې څوک نه دی لیدلی، ښه په اطمینان باندې ولاړو، په خوند او خشته ښکلې په مزه تلاوت کېږي، او خلک ورته غوږ ږدي. ما وې د حرمینو خلکو عربو ګټله. ښه بیا اخري 10 کې د هغوی څه ترتیبي، په اخري 10 کې دا ترتیبي چې تراویح شي، نو 1 غنټه یا 2 غنټې ټایم ورکوي، په هغه 1 غنټه یا 1.5 یا 2 غنټې کې خلک اودس مات کړي او د سونه پکې تازه کی، نو د هغې نه پس بیا تهجد شروع شي، نو 8 رکعاته یا 10 رکعاته تهجد بیا کوي. دا ځان لري د تراوونه په جمع کوي، هم په مکه مکرمه کې هم په مدینه منوره کې. بل امام راشي، بلکې 2 امامان راشي، نو هغې صاحب په خشته آواز لګي، هغه تهجد کوي او د قرآن شریف تلاوت پکې کوي، اوږد رکعاتونه، او بیا په هغې رکعاتونو کې رکوګانې چې کوي، نو په رکو کې به ستړی شي، ورپسې 20 منټه او نیمه غنټه یو رکو کوي، او 20 منټه او نیمه غنټه یو سجده کوي. دا د خوند تراویح داسې ټیم له ختم کړي چې بس غنټه نیمه غنټه پېشمني ته پاتې، خلک لاړ شي پېشمني وکړي، ټوله شپه په حرمینو کې په عبادت باندې تېره شي. ولې؟
دا رمضان دا میاشت د عبادت لپاره، نو دې کې عبادت کوي، د شپې پوره عبادت کوي. خدا زمونږ دا شپه ولې ګډوډه شي؟ مونږ خوراک ډېر کوو، خوراک کې لږه گزاره کوي، او هغه خوراکونه چې سړي له خوب راوړي لکه شملې چارونه مغیره شو هغې نه یو پوټی لږ پرهیز کوي، نو بیا خوراک کې لږه گزاره کوي. یو لس میاشتې م خوړلې ډېره که نه، بنده بیمار شي، خېټه خرابه شي، نو دا یو پوټی احتیاط پکار دی. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د روژه د ورځې فرض او د شپې عبادت دا زیاتی د الله را طرف نه دی. من تقرب فیه بخصلة کان کمن ادى فریضة فیما سواه. رسول الله مبارک فرمایي وی که چا په دې میاشت کې نفل عبادت وکړو د هغې ثواب به الله د نورو میاشتو را فرضو برابر ورکوي. ازانه خبرې نه دي. نو نفل په فرضو بدل شو، فرض په څو بدلېږي؟ یو پاویه. داسې دی وکړه لکه د سار چې دی او یو روزو منځونه کړي. حساب وکړه 50 ورځې دي، نو 10 ورځو له په 70 کې ضرب ورکړه څو ته جوړېږي؟ 2100. 10 له چې په 70 کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي؟ 2100. تا ته د 2100 ورځو عبادت الله لیکي. د رمضان د ورځو د نورو د 2100 ورځو د منځونو ثواب دی. شو لیلة القدر نه علاوه ګورئ هغه شپه ده پکې د هغې زیات ثواب دی. دا د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده. وهو شهر الصبر. نبی اسلام دا صبر میاشت ده. صبر څه ته وایي؟ د صبر ډېرې معنی دي. صبر په عبادت چې سړی استقامت کې دي تم صبر وایي. عبادت ته ځان پابند کول او په عبادت باندې ځان خوشحالول نام صبر دی. دویم که څوک درته کنزل کوي انی صائم زه روژه دار یم، جواب به نه ورکړې، نام صبر دی. تکلیف درته څوک ورسوي صابر اوسېږه، دا د میا جګړې پکې چا سره مه کوه، انتقامونه مه اخله. او الصبر ثوابه الجنه. رسول الله مبارک فرمایي چې د دې صبر ثواب څه شی دی؟ جنت دی. وشهر المواسات. وی دا د خیر ښېګړې میاشت ده. خیر ښېګړه یو بل سره به خیر ښېګړه کوي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولې کوفې د غریبانانو مسکینانو فقیرانو نومونه لیکلي. د رمضان په میاشت کې پخوا خو هغه غټې روپۍ وې هغه ډبلې په کاسو روپۍ به په خلکو ویشلې، مالدارو جامې به خلکو لا اغېستلې. نو یو بل سره خیر ښېګړه په رمضان کې. زکات که څوک وباسي د رمضان په میاشت کې وباسي، خلک زبرګه کې وباسي، رجب کې. زما خپل دا خو خرمانه خو چې څوک تپوس وکړي زم دا رمضان کې زکات وباسي، ځکه د دې ثواب د نورو میاشتو په نسبت یو پویا دی، نو ثواب یې زیات دی. نو زکات غریبانانو لا زکات نی صدقه ورکوي، خیرات ورکوي. ګوره 1 روپۍ چې په رمضان کې ورکړه دا 1 روپۍ ثواب شو، نو فایده ډېره زیاته ده. بل مسلمان سره خیر ښېګړه کول، جامې غریبانانو له والا، اوړه غریبانانو له واخله، او دارنګې د پېشمني غم والا وکړه، دارنګې ترکاري سبزي والا غریبانانو له نغدې پیسې ورکړه. هغه چې پې ځان له څه کوي نو ښه به کوي. نغدې پیسې د دې اجناسو نه لا ښه دي. ولې ته به یو شی والی هغې کله به هغه وي، نو چې نغدې پیسې دې ورکړې هغه پې ځان له چې ارڅه اخلي وابخلي. وشهر یزداد فی رزق المؤمن فیه. نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه میاشت چې الله د مسلمان رزق پکې زیاتوي. نو د الله نه سوال د رزق کولی زیاتوي. بل مسلمان سره په دې کې خیر ښېګړه کوي نو الله به دله روزي زیاتوي. یعنې مونږ څه کوو؟ مونږ کې دا شی نشته دی، او صحابو کې دا صفت و. قسم د صحابو دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وی هغې پورې به تاسو کامله نیکي حاصله کړئ چې کوم شی ځان له وخت ښه چې هغه بل له ورکړي. یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، مدینه منورې جومات ته مخامخ د هغه یو باغ و، بیرحا د هغه باغ نوم، قیمتي باغ و، او پکې ډېرې اعلی اوبه وې. نبي علیه السلام به خپله دې باغ ته راتله اوبه به یې پکې څښلې. د کجورو د انګورو قسم قسم د انارو بوټي و پکې، او ډېر اعلی باغ و.
چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام ته کېناست وی الله فرمایي چې کم شیم خوښ دی هغه خیرات کینو الله په ډېر خوشحالي ګوړي نیکی ورکوي دا الله رسوله دا بیرحا باغ زما د الله په لار کې وقف تعالی می اختیار درکړه چې چاله ورکه ورکا حضور پاک به دومره خوشحاله شو وی بخ معنا واه ذالک مال رابح دا خو ناشنا مال دی دا خو تعالی لوی صدقه جاریه ده تعالی بدار لوی ګټه درکې جاری صدقه خو حضور پاک ودا سو کا چې تا مال اختیار درکړه تعالی درکوم ستا اقربین رشتہ داران هغه محتاج دي نو په خپل رشتہ دارانو تقسیم کا صحابو کې دا صفاتو جنگ یرموک کې صحابه کرام شهیدان شو یو صحابي دی هغه زما د تر زوی زخمی پروتو وی منډه مې کړه وبه مې راوړله او تګ یو غریب ځنکدن سخته څومره ډېرې وی چې وبه مې ورکول وي د هغه خوا کې یو بل زخمي فریاد وکړه وی ما ته وی چې ما پرې راغلی اوسه وی هغه مې یوړه وی چې هغه مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه وی هغه ما ته وی چې ما پرې راغلی اوسه وی هغه مې یوړې وی چې هغه مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه وی ما ته وی ما پرې راغلی اوسه الله دې ته مینا وای دې ته رور ولی وای وی چې هغه مې وبو رسول غریب نه ساوته و وی واپس مې غدریم لروړ وی هغه نم ساوته و واپس مې غدویم لروړ هغه نم ساوته و واپس مې ترزوی لروړ هغه نم ساوته و د ساده و تو وخت کې خپل ځان قربان که خو بل مرګري لو بورته مون وایو نه زما بچی د چرګ مخري او خو پولاو د مخري او خو پیکاوړې کباب او میوه د مخري خو کې گاونډي مې د لوګي مرشي دا مسلمانی نه ده قسم نه ته خلا داوي د رسول الله مبارک او صحابه فخبل فرمای یو خذ پلارتله نو اذا تگشوا چې تگشوا نو یو کوي ولید نو دې هغه د کوي غاله ته چې وکتل نه سپېری وی د تند نه جبر استدا وی دا خذ و چې څنګه تګیم نو دارنګ دا سپېم تګری او هغه سپې دومره تګیو چې دا کوي هغه خټه سټلا نو دې زر دوپټه کوزا کړه او موزه د خپل خپینه موزه وستا او هغه لپټه پورو تړلا او هغه موزه کوي تخکته کړه بورقنه وا نو به پیرو وسته ناغه سپی ته واچولې هغه سپی هغه اوبوس کړي رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته هغه خدای الله د هغه سپی په خېګړه باندې جنت ته بوتلا سپی زره چې خېګړه کې الله د جنت ته بوزي نو چې روزدار مسلمان سره خېګړه کې گاونډي سره خېګړه کې او گاونډي زنانه سره خېګړو کې یتیمانانو سره خېګړو کې غریبانانو سره بالکل به الله جنت درکړي نو دا د خیر خېګړې میاشت وشهر یزداد الله پاک د مسلمان دې من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه چا چې پدې کې روزمات ورکو الله به ګناه بخي روزمات باندې سماف کیږي گناهونه وعتق كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار الله به گناو بخي او دا سټ بوله د جهنم د اور نه آزاد کی ګوره دوه خبرې شوې گناه بخل او سټ اور نه آزاد دل او دریم سدي وکانه له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء دا هغه روزدار چې د روزې څومره ثواب شوی دی دا هغه به نه کمیږي او دا هغه برابر ثواب بدل الله ورکړي نو سو فائدې شوې د روزماتي درې یو بدل الله بخي سټ پر د اور نه آزاد شي او دا غرو جماعت چې څومره ثواب د روزدار کیږي نو دا هغه روزي ثواب کې دا هغه به نه کمیږي دا هغه مثل به الله درکړي نو صحابه خو غریبانانو قالوا یا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم وی من خو غریبانانو ارچا سره خو دومره شي نشته چې روزدار لور کی علیه السلام فرمایي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء وی که چا چاله یو کجوره ورکړه یا یو ګوټ اوبه ورکړي دا ثواب الله غلم ورکړي یو ګوټ اوبه دې چاله ورکړي یو کجوره دې ورکړه درې فائدې دې وګټلې سټ د جهنم نه آزاد شو ګناه به الله وبخي او دا هغه د روزي برابر ثواب به الله دله درکړي څونه په اسانه ګټلی شي نو دا کجوره که چا وس کېږي کجورې واله او په دې کورونو کې تقسیم کې بعضی غریبانان وی هغه روزه به ماتي زب استا په کجوره ماته کم ته ما پاغي ماته کا نو استاد زما مثل ثواب بستو چې استاغي بزمو شي دې کې سړي دا غریب لم ورکول شي مالدار لم ورکول شي صدقه غریب لا لازم نه ده
روجمات مالدار لم ورکول شي غریب لم ورکول شي دې کې خبره د غریب او د مالدار نشته. وهو شهر نبی علیہ السلام فرمائی دا یو میاشتا اوله رحمتنا ولی رحمت تی دا اولنا رحمت شوروش او اوسطه مغفرتن او دا میان لس رضی مغفرت تی واخره عتق من النار او آخر دا جہنم نازادی دی. نو علماوی مخلوق دری قسم دی یو خالص نیکان نو پاگی دا اولنا رحمت شوروش یو اغا خلق چه اغی لگا سگونانگاری و سی نیکی کری نو چه دا اول لس پہ رحمتون نازل شی نو پا دیمینس کے بے اللہ تعالی و تا گناہون معاف کی پا دیمین زنو لسو او یو دیر گناہنگار دی نو دا اغی دا پارا اول پہ رحمت راغی پا دیمینس کی چیونی ولی اللہ بے و بخی نو پا دی اخیر لسو باغلم اللہ ست جہنم دا اور نازاد کی. من خفف عن مملوکه فیه غفر اللہ له وید پا خپل نوکر چاکر امسایا غلام رئی کار کے آسانتیا راولا سختی پہ مکا وہ رسول مہربان پیغمبر وی چی کم سری دا خپل امسایا یا دا خپل نوکر یا دا خپل غلام رئی اگر کار سخت نکو آسانی کپے اللہ بدیم و بخی او دا اور نبی ازاد کی واتقہو من النار واستکسروا فیہ من 4 خصال نبی علیہ السلام وی سلور کارا پکیو کے سو کارا سلور خصلتین تردون بهما ربکم وی دو کارا اغدی کی تاسو بے اللہ خوشحال کے وخصلتین لا غنا بکم عنہما او دا دو داسر کی دا اغا خوب تاسو خامخا کوینو اغین اخلاصی موی نشتا فاما الخصلتان اللتان تردون بهما ربکم وی اغا دو صفتا چی تاسو پہ خپل رب راضی کوے نو دا دی چی شہادت واللہ الہ الا اللہ چی تاسو با دا کلمہ ڈیرہ پکی ہوا ہے پر اللہ خوشحال ہے. نو رمضان کے ذکر سب ہوئے لا الہ الا اللہ یو دا قرآن شریف تلاوت او دیم ذکر وتستغفرونه او باللہ اللہ نا بخنا غوال استغفار نو درے سیدہ نشو یو دا قرآن شریف تلاوت یو لا الہ الا اللہ ذکر او بالاستغفار استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ قدانیہ صرف استغفر اللہ قدا دمنی اللہ مو بخا پتسبو آئے دا درے کار شو یاد بمی تاسو مانی یادم لنبے کار سرے تلاوت دا قرآن شریف چالا نور دی قل ہو سورت خودتا یاد دکھنا سورت فاتحہ یاد ردا ہوئے او بلتا مزیدار چلو خیم چالا نور دی پا کلی کی او قاری سے دیغتا وراش لگون دی تا تلاوت کو چی دی وورو اب اقیتا و تقوک کینا نستام ثواب شو دا غم ثواب شو دویم لا الہ الا اللہ ذکر او دویم استغفار استغفر اللہ واما الخصلتان اللتان لا غنا بكم عنهما فتسألون اللہ وی ارچی اگر دو صفتونی پا دی من لارد خوشحالی گی او یا بتا تو خامخا کوئے کہ مسلمانان یہ اگر صدی فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون به من النار ویدہ اللہ نا جنت غوالے او دا جہنم دا اور معافیت غوالے دی ناسم تاسو اخلاصی خونیش تخامخا دا غوالے نو پر رمضان کے دری کار دغا شو دو دا شو یا اللہ مال جنت را کے او یا اللہ دا جہنم دا اور نمی ازاد کے دا سوال پکے دیر کوئے ومن سقا صائمن بیا آخر کے نبی علیہ السلام فرمائے یو ذلی اوی بے وی چاچے سیراب کرو جدار سقاہ اللہ من حوزی شربتا لا یزمع حتی یدخل الجنہ ویچے چا یو رو جدار لا او بور کرے نو دے بتر دما دا حوز کوثر نبا اللہ دے سیراب کی چی شربت تے ورکسو نبا اللہ خوشحال جی چی پیدے پہ اسکل سو نبا اللہ مخر سوے پہ پر رمضان کے غریبانانو لور کے لسیدی ورکسو نبا اللہ خوشحال جی من سقا صائمن کہ روجدار سیراب کو سقاہ اللہ من حوزی زماد حوز کا سر نبی اللہ سیراب کی شربت انداز سے وبب پیوس کی لا یزمع حتی یدخل الجنہ کہ آخر ابدا پورے بدیاری تگی نش دا اگد حدیث رسول اللہ مبارک دا شو قدر پاخیری دوست فرمائے لدے نماز تذکر دا غیب بیانو او یو بل رکوٹ حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی سلاسن لا ترد دعوتهم وی دریو کسانو دعا خدا قبلی نیرد کے دری کسان دی دعا نرد کی گی خام خیل لا قبلی یو السائم حتی یفترا یو روجدار ترسو چے در روجہ نہیں ماتا چون در روجدار دعا قبلی دا دعا کوئے کرنا چے خدای مو بخے خدای جنت را کے اللہ جہنم دا اور رمیزات کے
د بچو د پاره، مال د پاره، ځان د پاره دعا کوي. بل والامام العادل انصافدار بادشاہ، او بل دعوت المظلوم چې کم سړي باندې چا ظلم وکړ د هغه خیره. بهر کیف دا حدیث میں درته ذکر ہوئی چې دا نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري موکړه، ځکه چې هغې په اخیری شعبان کې دا حدیث فرمایلو صحابو ته. ما ودرېږی چې دا اوږد حدیث دی چې زه د خپلو ملګرو ته بیان کړم. نو د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومې شوې، هغه خو مې درته ذکر کړې، خو دا څو خبرې د شپې عبادت، د ورځې روژه، او د هغې نه علاوه صبر کول، چا سره ظلم نه کول، انصاف کول، او مسلمان سره خیر ښېګړه کول. په دې به انشاءالله جنت خدای پاک تاسو له درکوي. الله یې دا میاشت په موږ په خیر او په خوشحالۍ تېره کړي. بهترین څیز چې درته وښیم په رمضان کې هغه صلات تسبیح دی. دا خو چې رونو بلکل ګورې پرې نه دی. انشاءالله زمونږ د کلي خلک، زمونږ د مولوي صاحب برکت دی، هغه به دا څیز خو نو انشاءالله چې زنانه هم کوي او نارینه هم کوي. او تاسو خو لازما دا صلات تسبیح چې د ورځې یو ځل روزانه خو یې خامخا کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته حضرت عباس رضی الله عنه د ترو یو ځل ځان سره کېناست. ای عباسه، ګوره په مینه ورته وایي، ای زما ترو، یو شی دله در نه کم، یو عطویه در نه کم، یو ډالۍ در نه کم، یو تحفه در نه کم. یعنی بار بار ورته نبی علیه السلام فرمایي. او ای زما تره، داسې شی دله در کوم چې که تا دا وکنو زاړه او نوي ګناهونه به د الله معاف کړي، واړه او غټ به درته معاف کړي. واړه او غټ، زاړه او نوي، دا ټول 10 قسمه ګناهونه نبی علیہ السلام مبارک ورته یاد کړل، دا به ته رب العالمین معاف کړي. کاکاجي دا به کې ویرواره ښایه راته کړه. نو صلات تسبیح چلې وته. نو 2 طریقې یې په حدیثو کې راغلي، خو اسانه طریقې دا ده. 4 رکعاتو نفل نیت به وکړي، هغه وخت چې کوم وخت نفل منځ کېږي. او بیا چې کله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وې اعوذ بالله بسم الله د لا دی ویلې. نو 15 کرته به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 کرته. او شمیرل خو ګرانی نو دا لاس چې تړلی په سینه باندې پاناما، نو په دې کې د ګوتې له زور ورکوه، یو ګوتې له زور ورکوه، بیا بلې له، بیا بلې له، ته به شمېر یادي. یا د لاس د وجود سره جنګېدلي دې ګوتو له زور ورکوه. یا به اعوذ بالله بسم الله وي. نو قرات به وي. نو چې قرات خلاص کې قل هو دی وي مثلا، نو رکوع د تلو نه مخکې په ولاړه به وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به په رکوع کې سبحان ربي العظیم 3 ځله وي. د هغې نه مخکې ویلی شي او د هغې نه وروسته ویلی شي. 10 کرته به وي. بیا چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، نو د هغې نه پس به 10 کرته وي. بیا چې سجدې له لاړ شي نو 10 کرته په یو سجده کې، 10 په بله سجده کې، او 10 په دواړو سجدو په دې منځ کې. نبی علیہ السلام مبارک دا 15 او یا په یو رکعت کې شو. بیا چې 2م رکعت ته پاسې نو قرات د بسم الله د شروع کولو نه مخکې به 15 کرته وي. همغه طریقه ده. په لومبي کې سبحانك اللهم نه وروسته د اعوذ بالله نه مخکې، او په 2م رکعت کې سبحانك اللهم شترې نه د بسم الله نه مخکې به 15 کرته وي. چې قرات خلاص شي 10 کرته، په رکوع کې 10 کرته، رکوع نه پورته شي 10 کرته، په دواړو سجدو کې 10 کرته، او سجدو په منځ کې دا 300 کرته برابر شو. دا نبی علیہ السلام په خپله فرمایي 300 پوره شو. وی ګوره روزانه کوه، که د ورځې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که د هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې یو ځل نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، کال کې یو ځل نشي کولی کاکاجي وي عمر کې یو ځل خو یې وکړه که نه. نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو، دومره اجر به په پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دې اویا ځله صلات تسبیح کړي. څومره فایده شو. نو اسیم کوئ، او که اعتکاف ته کېناسته یا د شپې مونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ، فایده تاسو ته، او زنانو ته یې مخایي. او که پکې خطا شي سړی، یو ځای ته پاتې شو نو بل ځای دې شلو وایي، لکه یو سجده کې دې پاتې شو نو چې کوم نږدې دی د سجدې رامین دې کې دې شلو وایي. او که په مونځ کې خطا شو په سجده سهو یې کوله، سجده سهو په سجدو کې دې نه وایي، ځکه نبی علیہ السلام مبارک 300 ویلي دي، 300 نه زیاتول نه دي پکار. سبحان الله والحمد لله
ولا اله الا الله والله اکبر دا او که یو ځل دی پکې ولا حول ولا قوة الا بالله اوی نو خیر. یو حدیث پاک یو حدیث کې دا راغلی دی او ډېرو حدیثو کې پکې د هغې ذکر نشته. معنی څونه ښه سبحان الله، اے پروردګاره د هر عیب نه پاکې. الحمدلله یا الله ټول ښکلي صفتونه هغه ستا سره مناسب دي، تاله ثابت دي. لا اله الا الله، د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول د شیطان نو د ګناه نه خلاصي نشته او په عبادت طاقت نشته بې ستا د توفیق نه. یا الله چې تا توفیق نه را کړی د شیطان نو د ګناه نه نشم بچ کېدی، چې تا توفیق نه را کړی عبادت نشم کولی. څونه ښکلې معنی ده. نو دا د صلات تسبیح خو روزانه وایه، رمضان او بغیر رمضان کې. خو په رمضان کې اجر او ثواب ډیر زیات دی او بیا د شپې عبادت کې اجر او ثواب ډیر زیات دی. زمانو یو خو اعتکاف چې یو جماعت هم پاتې نشي او په یو جماعت کې 2 کس او 3 کس هم کېناستې دي شي، یو بل سره به گپ شپ نه کوي. بل په اعتکاف کې بعض خلک بالکل د خبرو نه پرهیز کوي. ګونګې خلک وایي که ماشومانې ګونګې دی اچولی دی، ګونګې به پکې نه اچوي. دنیا خبرې پکې کولی شي، ضروري ده دنیا خبرې، لکه ډوډۍ راوړه، چای راوړه، هغه شی راوړه، دا شی راوړه، یا د دین خبرې چا سره کې پکې باقاعده کولی شي. خو دا چې بالکل چپ پکې ناستي غږ نه کوي دا ګناه ده. بیا خو زیات فالتو خبرې دا به په اعتکاف کې نه کوي. کم چې د انسان طبعي حاجت دی هغې له وتې شي، که نیت دې کړي که نه، لکه اودسماتي له بانډې ته ځي یا اودسماتي له دې خوا کس ته ځي یا بل طرف ته ځي، نو تلی شي چې اودسماتي لوی اودسماتي دپاره. او غسل په جومات کې دننه کول پکار دی. د جومات نه بار مه کوه، که ضرورت پې نو هم ځان ساته. او د هغې نه علاوه که شرعي ضرورتي او هغې له ځې نیت پکې، لکه د جمعې مونځ داسې جومات کې ته کوې چې کوم جومات کې جمعې مونځ نه کېږي، نو ته پکې نیت وکړه چې زه به د فلانکي جومات ته د جمعې مانځه ځم. هسې جامع مسجد کې اعتکاف بهتر دی. نیت پکې وکړه چې فلانکي جومات ته به ځم، نو چې راځې نو په لارم چا سره خبرې مه کوه، په تلو کې یا په راتلو کې. او زیات تر وخت هغه ځای کې تېروه چې کوم ځای کې تا نیت کړي، لکه کوټه کې دننه ناست دی هلته زیات وخت تېروه. که لږ وخت له بار سړی ورته وځي یا بل ځای کې تلاوت پکې کوي نو خیر د جواز شته. نو انشاءالله عمل پې وکړې. هر یو جومات کې چې یو کس یا 2 کسه اعتکاف ته لازمن کېنئ. زنانه او یو پوټې لږ احتیاط پکار دی. باید زنانۍ هغوی اعتکاف ته کیني او د اعتکاف هغه چې کوم دغه دي آداب دي هغه بیا نشي پوره کول. مونږ ته بیا دا مسلې ډېرې زیاتې راځي، ډېرې زیاتې راځي. دا یې زنانه هم راشي یاره زه خو اعتکاف ته ناست وم، ښه نو ما خو پکې د کور کارم کړی دی، زه خو اعتکاف ته ناست وم، ما خو پکې میخې له دغه هم کړی دی، غوجل هم غورځولی دی، ما خو پکې غوا له بوتاوه هم کړې ده. نو ګوره داسې قصې پیسې دي که د دنیا دغه کارونو نه زړه نشي صبرولی نو اعتکاف ته ضرورت نشته. اعتکاف دې هغه زنانو کې هغې خیال وساتي. خو بعضې زنانه باندې تکلیف هغه بیماری تکلیف وي نو دې کې لږ یو پټې احتیاط پکار دی. ښه زنانو په اعتکاف کې نور خو ورته ښه پوره پته ده چې د اعتکاف سر ته رسولی شم، نو بیا زنانه هم که یو سایډ ته کیني په خپل کور کې اعتکاف کوي نو کولی شي. او باقي خو ما تېر ځل هم درته ویلي، اوس هم درته وایم چې په رمضان کې کوشش وکړئ چې هغه عبادت وکړئ چې په کوم الله خوشحالېږي.